بنجاری راغلی ډکه خورجینه د بنجالي خورجین. ګرانو همزولو سلامونه. تاسو د بنجاري خورجین خپرونه اورئ. نن بیا بنجاري ماما کوڅه په کوڅه ګرځي، له موږ او تاسو سره خبرې لري. دا چې څه خبرې دي راځئ چې په خپرونه کې واورو. دغه د نازکې سر مې خلاص شو ومینځه، اوس به په دغه پاک وچکم. دغسې ډکه خورجینه سیخکان قیسکان پکې لرینه راوځئ وړو چې ډېر تدینه. بنجاري راغلی بنجاري. وانجلۍ څه کوې؟ سلام علیکم بنجاري ماما، ستړی مه شې. وعلیکم سلام، خیر یوسې. لیلا په دې روی پاک کې دې څه پیچلي چې اوبه ترې څاڅي؟ بنجاري ماما نانځکه مې خیرنه شوې وه، په دغه لښتي کې مې ومیځله چې پاکه شي. ته راوښیه دا څنګه نانځکه ده؟ روی پاک نه خو اوبه څاڅي. دغه د بنجاري ماما. اوبه وړي اوبه وړي، دا خو له ټوټې جوړه نانځکه ده. دا به دې لمر ته ایښې وه چې وچه شوې وای. زه دې یې راکړم چې له پلاستیکي نانځکې څنګه اوبه روانې دي. بنجاري ماما پلاستیکي نانځکه نه لرم. خیر ته مه خفه کېږه، زه به پلاستیکي نانځکه تحفه درکړم. ښه نو هله زر شه راکړه نانځکه. داسې خو په اسانۍ نانځکه نه درکوم، زه یو شرط لرم. څه شرط؟ زه یوه کیسه وایم، که چې سم ځواب ووایه هغه د نانځکه جایزه درکوم. هله نو ووایه بنجاري ماما. هغه څه شی دی چې په وچولو لندېږي؟ پلاستیک دی پلاستیک. نه پلاستیک نه دی. بوټونه دي بوټونه. نه بوټونه هم نه دي. اوف بنجاري ماما لږ خو نښې نښانې راته ووایه. څلور کنجات څادر غوندې دی او په تشناب کې وي. هغه څه شی دی چې په وچولو نه لندېږي؟ چې دا به څه شی وي؟ یوه وروستۍ نښه هم درته وایم چې لږ مخکې مو یې په عقله خبرې کولې. روی پاک دی روی پاک. وایم شاباس یې وړې، آفرین، بیخي دې سم وویل. اوس نو بیخي د جایزې وړ یې. ته ودرې چې زه له خودني راوباسم. دا ښایسته نانځکه هم ستا جایزه. وای دا څومره ښایسته نانځکه ده. مننه بنجاري ماما. ښه شوه چې خوښه دې شوه. نو ته به داسې وکړې چې دا کیسې به خپلو نورو همزولو ته هم ووایې چې د هغوی یې ځواب زده دی که نه؟ بیخي سمه ده، او د هغوی په مرسته به نوې نورې کیسې هم را پیدا کړم. بیا بل ځل چې راغلی بیا یې درته وایم. وایم شاباس یې وړې. ښه نو زه به واخلمه خورجینه، ځم چې بل کلي کې وړکي څه کوي نه. په مخه دې ښه بنجاري ماما. زهرې زه یوه ذهني پوښتنه درنه کوم، که دې سم ځواب وویل جایزه لرې. سمه ده مالا ووایه. 3 ورونه دي، هر یو ورور یوه خور لري. اوس نو ته ووایه چې ټول څو خویندې او ورونه کېږي؟ 6 نه 6 نه دي. نو څو کېږي؟ خو 3 خویندې او 3 ورونه کېږي. نه کېږي، فکر وکړه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شې بنجاري ماما. ژوندي اوسئ، وایم له بدو سترګو خوندي اوسئ. و ماشومانو له لرې مې در باندې پام و. څه مو ویل؟ بنجاري ماما دغه مالا پوښتنه کوي چې سم ځواب یې ووایم، بیا یې نه مني. خو ځواب دې غلط وکنه. زما چې غلط و نو ته سم ځواب ووایه. پوښتنه څه وه؟ تاسې خو ما پوه کئ. بنجاري ماما زه یې درته وایم، 3 ورونه دي، هر یو ورور یوه خور لري. نو اوس ته ووایه چې ټول څو خویندې او ورونه کېږي؟ ما ورته وویل چې 6 کېږي، خو دا یې نه مني. نه وړې 6 خو نه کېږي. ته ښه فکر وکړه. 3 ورونه دي، هر یو ورور یوه خور لري، چې دا به څو کېږي؟ څنګه شو پیدا دی که ځواب؟ یوه بله نښه به هم درته ووایم چې خور یوه ده. هو اوس پوه شوم. نو ووایه زوره ورې. ټول 4 کېږي، 3 ورونه او 1 خور.
وایم شاباسي وړې، یعنی خور خو د ټولو ورونو کیږي، ځکه نو یوه خور او 3 ورونه دي. مالا اوس نو جایزه راکه. بیا و جایزه درکه. نه زه یې اوس غواړم. په جایزه کې به زه تاسو دواړو ته یوه ټوکه در واوروم. زما ټوکې ډېرې خوښېږي. هله نو بنجاري ماما ټوکه راواوروه. سمه ده، صبر، زه د خندا صندوقچه له خورجینې راوباسم. دا هم تاسې او دا هم ټوکه. احمد را زویه. څه وایې مورې؟ دا درغلم. وزویه ته د هغه بلې کوټې نه تار راوړه چې دا بالک دې وګنډم والکه. مورې داسې ستړی یم، همدا اوس کېناستم. تر اوسه دې ښایي څه کول؟ خوب. ډېره جالبه ټوکه وه. هو زما هم ډېره خوښه شوه. ښه شوه چې خوښه مو شوه. تاسو داسې وکئ چې دا ټوکه مو خپلو نورو همزولو ته هم ووایئ او د هغوی په مرسته نوې ټوکې هم را پیدا کړئ چې زه بیا راغلم بیا یې راته ووایئ. بیخي سمه ده. او زه هغه ذهني پوښتنه له خپلو همزولو پوښتم چې ځواب یې زده دی او که نه. وایم بیخي ښه کار کوې. ښه نو تاسو ځئ خپلو همزولو ته، زه هم ځم د بلې کوڅې ماشومانو ته. په مخه دې ښه بنجاري ماما. فرشتې، بنجاري ماما وینې د توت ونې لاندې ناست دی او شپېلۍ وهي. او موهبه، موږ ته یې هېڅ پام نه دی. راځه چې نږدې ورشو او سترګې پټې ونیسو. نه وبه ډار شي. نه ډارېږي، ته راځه. وای ښاپېرۍ، څه کوې؟ بنجاري ماما موږ یو. ای شو خانو، ما فکر وکړ ښاپېرۍ ده. بنجاري ماما، ته لا وزرې ښاپېرۍ دې نه ده راوستې چې موږ ته د کیسې نوې برخه ووایي؟ تاسو اول د کیسې تېره برخه ووایئ، بیا به ښاپېرۍ هم راشي. تېر ځل مو واورېدل چې د اوږدلکۍ بیزو ورور په ځنګله کې بې هوښه پروت و. هو، بیا اوږدلکۍ د سوی په مرسته هغه کور ته یووړ. مور یې د خپل زوی په لیدو ډېره وارخطا شوه او هغوی ته یې ویل چې طبیب کارغه راولي. هو، بیا سوی په کارغه پسې لاړ. هغه یې راوست. کارغه وویل چې سر یې ضربه لیدلې. اوږدلکۍ په غوسه له کوره ووته. وایم شاباسې، ستاسو خو ټوله کیسه په یاد وه. وای، دا خو د ښاپېرۍ غږ دی. چېرته یې ښاپېرۍ؟ پاس وګورئ، زه د توت په ونه کې یم. دا دی، درښکته شوم. ښه نو ښاپېرۍ، د کیسې نوې برخه ووایه. سمه ده. بیا داسې وشول چې اوږدلکۍ په غوسه له کوره ووته. مور یې هر څومره چغې ورپسې وکړې چې چیرې ځې؟ خو اوږدلکۍ مور ته وویل چې زر بېرته راځي. همداسې په غوسه په ځنګله کې روانه وه چې سوی پرې غږ وکړ. اوږدلکۍ، چیرې داسې په غوسه روانه یې؟ سویا، ډېرې خبرې مه کوه، هسې مې مصاف خراب دي. ولې، څه خبره ده؟ چا ته داسې په غوسه یې؟ ته دا راته ووایه چې زیړې بیزو دې لیدلې که نه؟ زیړه بیزو څه کوې؟ سویا، یو خو ته دومره پوښتنې کوې، زما د پوښتنې ځواب راکړه. ما نه ده لیدلې، نه پوهېږم چې چیرې ده. دا دی، کور ته یې راورسېدم، اوس به زه سره ګورم. زیړې بیزو چیرې؟ کور کې خو نشته. هر چیرې چې وې نه رانه خلاصېږي. زه خو ستړی شوم، نور نشم تلای. سویا، زه په خپله پسې ګرځم، ته د خپل کار کوه. اوږدلکۍ، چیرې روانه یې؟ اها، داسې ښه د ونې په شاخ مارته پرته ده، زه به در سره ګورم. چې اوس به له زیړې بیزو سره جنګ وکړي که نه؟ په دې نو تاسو فکر وکړئ چې اوږدلکۍ به زیړې بیزو سره جنګ وکړي که نه؟ خو به وړي او بو وړي. د کیسې دا برخه مو خپلو نورو ملګرو ته هم ووایه
او د کیسې په راتلونکې برخه هم فکر وکړئ. سمه ده بنجاري ماما. اوس نو تاسې ورځئ خپلو کورو ته، زم درنه ځم خپلو بچو ته. د خدای په امان. په مخه دې ښه بنجاري ماما. درنو همزولو، د بنجاري خورجین دا خپرونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې ناجیې نجات لیکلې او جوړه کړې وه. که تاسو هم غواړئ چې ټوکې، کیسې، ترانې او کیسې موږ ته راولېږئ تر څو ستاسو په نوم د بنجاري خورجین په خپرونې کې نشر شي، نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 00240 همدارنګه کولی شئ زموږ دا او نورې ټولې تعلیمي خپرونې په www.rajalat.af انټرنیټي پاڼه کې هم ولولئ او هم یې واورئ. زموږ نړۍ